آیات مخلوقه هم زده کړه غواړي. موږ باید د فلکیاتو علم زده کړو، موږ باید د ځمکې علم زده کړو، د نباتاتو علم زده کړو، موږ د انسان علم زده کړو، د انسان اناتومي زده کړو، د انسان په وجود کې څه کارونه کېږي دا زده کړو. موږ باید د ځمکې اجزا معلوم کړو، وریځو باندې علم راوړو، بادونو باندې، ټول بحرونو باندې، دا ټولو باندې چې علم راوړو، بیا به موږ په دې کې فکر و تعقل کولی شو. سړی چې په یو شي نه خبر په هغه کې فکر و تعقل کولی شي. زه خو داسې وایم دا د ځمکې او د اسمان چې هغې ته بیالوژي، جیالوژي، اناتومي وغیره وغیره، دا علوم داسې په مسلمانان باندې لازم و ضروري دي لکه د قرآن علوم. دا آیات مطلوبه دي او هغه آیات مخلوقه دي. په دې کې فکر و تفکر سړی د الله توحید ته رسوي، په ځمکو اسمانو په لمرو په سپوږمیو په دې علومو کې هم الله ته چیرته رسوي؟ د الله توحید ته رسوي. الله همدغسې بیانوي. الله